عزیزانو، خدای پاک موږ او تاسو ته په قرآن کې څو ځله ویلي دي چې تاسو کله یو مشر ټاکئ، فکر ور باندې کوئ، یو خبره چې واورئ د هغې صحیح معلومات کوئ، څارنه یې کوئ، یعنې د هغې مخکې مخ پروئ تر څو چې تاسو په هغې باندې سم مطمئن نشئ چې دا خبره صحیح ده. زه به تاسو ته یو څو خبرې وکړم او په هغې باندې بیا تاسې په خپله قضاوت وکئ او انصاف به تاسو ته پرېږدم چې آیا موږ په دې خبرو باندې کله فکر کړی دی او که نه. د ژوو په څیر باندې یا د ژوو په څیر موږ او تاسې په خپلو مشرانو پسې روان یو، څه چې هغوی وایي خدای هم پرېښی، قرآن هم پرېښی. موږ او تاسې ولیدل چې په سویډن کې یو کافر را پاڅېد او قرآن یې وسازه، شهید یې کړل، چې په پښتونخوا کې په سلګونو زره مفتیان، ملایان، طالبان، شیخان، تبلیغیان او د دوی ملاتړي راووتل، بلکې په ټول پاکستان کې راووتل، مظاهرې وکړلې او ګواښونه یې وکړل چې ولې دې کافر قرآن شهید کړی دی، باید دا یې کړي وای. زه دا نه وایم چې باید نه وای شوي. په هندوستان کې چې کله بابري مسجد شهید کړی شو، په سلګونو زره مولایان، مدرسې بند شوې، طالبان، تبلیغیان، مفتیان، شیخان ټول په سرکونو باندې بچه بچه کټ مرېږه، رام مندر نی برېږه تنې جوړې که. خو بیا هم دوی باید راوتلي وای، راوواته. په دې کې موږ نه وایو چې باید نه وای راوتلي. خبره د دې نه ده چې باید نه وای شوي، خبره د انصاف ته. په ډنمارک یو کافر را پاڅېد، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپکاوی وکړه. په سلګونه زره مولایان او تبلیغیان او شیخان او مسلمانان د هغوی ملاتړي را پاڅېد، باید هم کړي وای. په فلسطین، برما، بیروت، کشمیر او په داسې نورو ځایونو کې چې کله یوه میخه ووژل شي، زموږ او ستاسې مفتیان، مولایان، امامان، طالبان، تبلیغیان او د دوی ملاتړي ټول په مخ باندې په سرکونو باندې روزي چې نن په فلسطین او په بیروت کې میخه وژل شوې ده او موږ په دې باندې خفګان کوو او خواخوږي ورسره کوو، تر باجوړه ورسره کېږي. خو په وزیرستان، چمن، قندهار، باجوړ، کونړ، پېښور، ننګرهار، سده، پړجینار، خوست، پکتیا، مومند او خیبر هنګو، تیرا کې په سلګونو جوماتونه شهیدان شول، په سلګونو، په زرګونو قرآن شریف کتابونه پکې شهیدان شول، وسوځول شول، په زرګونه، په سلګونو زره د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان شهیدان شول، وی تختول، بندیان یې کړل، په امریکا باندې خرڅ کړل. په سلګونه باندې علما کرام چې هغوی حق خبره کوله شهیدان یې کړل، ورک یې کړل. ستاسو په مخ کې پرتګونه تنې وایستل، په ځمکه په سرکونو راښکودل چې د زنګنو او د ملا هډوکي راښکاره شو او غوښې ترې لاړې او وینې ترې لاړې. آیا یو مفتي را پاڅېد، یو مولا را پاڅېد، یو طالب را پاڅېد، یو تبلیغي را پاڅېد، یو د هغې ملاتړی را پاڅېد چې ولې دا کارونه وشول؟ ولې نه کېږي؟ دا ځکه چې موږ او تاسې پېژندلي یو، کفارو پېژندلي یو، او کفارو موږ او تاسې ته داسې مسلمانان ساتلي دي، روزلي دي چې هغوی څوک چې د قام، څوک چې د ملت، څوک چې د خپل وطن، څوک چې د خپل حق، څوک چې د خپلو مدنیاتو، څوک چې د خپلې خاورې، یا څوک د خپل عالم، د خپل مولا، د خپل مفتی یا د خپل ملک یا د خپل سپینګیري یا د خپل رور پوښتنه کوي، هغه باید ورک شي، وځپلی شي، ووژلی شي او یا کډوال شي. او تر څو پورې چې موږ او تاسې یو نه شو، دا کیسه به داسې روانه وي، بلکې د دې نه به هم سخته شي او داسې غلامي به راباندې کولی چې هغه به ډېره بده وي. نو زه په ځوانانو باندې غږ کوم چې هر کار کوئ، هر مشر ټاکئ، هر چا پسې منډې وهئ، لږې څارئ چې دا څوک دی، دا څه کوي. هر څوک چې زموږ وطن ورانوي، زموږ مدنیات وړي، زما عالم، زما مفتی، زما ملک، زما مشر وژني، هغه زما دشمن دی. او هر څوک چې په هغې باندې چپ دی، په هغې کې ایمان نشته، هغه هم زموږ دشمنان دي او د دوی روزلی شوي دي. الله مخاد و آباد لره سره یو شي.